وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستا سوال دا دی چې یو باکره جنۍ او هغه بغیر د اجازت نه د هغې نکاح وتړلی شي او د هغې طرف نه یو کس وکالت وکړي تره یا څوک، نو د دې د نکاح کېږي که نه؟ ځکه حدیث کې خو راځي چې دا د دې د اجازت نه بغیر به د دې نکاح نه کېږي، واده به نه کېږي. نو دا واده څنګه ده، کېږي دا نکاح او که نه کېږي؟ او دې کې ورسره بیا دا خبره هم ده چې کله دا واده وم شي او دا جنۍ غواړي چې یاره خاوند ځان ته نه پرېږدي، خو هغې مجبوره کړي په جماع باندې، د دې باره کې حکم څه دی؟ دا به زنا وي که نه؟ دا ورسره هم دا خبره ذهن ته خامخا راځي. جواب دې باره کې دا دی چې اول خو د سرپرست جنۍ چې کوم دی زنانه ده، هغې باندې حرامه ده هغه باندې چې دا مجبوره کړي په نکاح باندې هغه چا سره چې هغې خوښ نه وي، ابي رضا نه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنکح البکر حتی تستأذن، نکاح باندې به نه ورکولی کېږي باکره جنۍ تر دې پورې چې د هغې نه اجازت وغوښتی شي. بخاري مسلم حدیث دی. ظاهر د حدیثه عموم دی، عام دی د هرې باکرې جنۍ مبارکې او د هر سرپرست بارکې، که دا پلار وي که غیر پلار، دې کې څه فرق نشته. دیو جن امام بخاري رحمه الله باب یې دی په دې حدیث باندې، باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاهما. نکاح به نه ورکوي پلار او که غیر د پلار نه جنۍ لره، بلکې دا ثیبه چې کومه ده چې هغې یو ځل مخکې واده شوی، نکاح یې وخت کې شوي، نو دی نکاح به دا نه ورکوي مګر په رضامندۍ د هغې سره. نو سرپرست باندې واجب دی چې د الله نه ویریږي د خپل لوڼو باره کې، ابه صرف هغه چا له په نکاح باندې ورکوي چې د هغې خوښ وي، کوم چې د هغې لایق وي، ځکه چې د هغې د مصلحت لپاره، د هغې د فایدې لپاره دی په نکاح باندې هغه ورکوي، خپله فایدې لپاره خو به نه ورکوي چې دی پکې خپله فایده لټوي، بلکې دې کې به د هغې فایده لټولی کېږي. نو د هغې د رضا مطابق به دا چاله په نکاح باندې ورکولی کېږي. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله فرمایي هر چې وایي د جنۍ ورکول دي سره د دې نه په نکاح باندې نکاح د هغې تړل دي چا سره دي چې هغه دا بد ګڼي، وایي فهذا مخالف للاصول والعقول، دا د اصولو خلاف ته، د عقلونو خلاف ته. الله تعالی خو د سرپرست پر دا نه جایز کړي چې هغه مجبوره کړي په بیع باندې یا په اجاره باندې، مګر د هغې په اجازت باندې، او نه په خوراک او څښاک او لباس باندې چې د هغې خوښ نه وي، په هغې باندې دی نشي مجبوره کولی. نو څرنګې به وایي دا دی هغه مجبوره کړي په سملاستو باندې، په همبسترۍ باندې، په جماع کولو باندې هغه چا سره چې د هغې نه یې خوښه، دا خو یعنی بالکل کېدی نشي. او بیا فرمایي الله تعالی د ښځې خاوند په منځ کې مینه پیدا کړل، رحمت پیدا کړل، څنګه چې سورۃ روم کې قرآن کریم کې راغلی. نو کله چې دا د ښځې خاوند د جوړښت چې کوم دی دا د بغض سره راشي، د نفرت سره راشي، په دې کې به کومه مینه او کوم رحمت به راشي. مجموع الفتاوا کې فرمایي 15 جلد کې. دویمه خبره دا ده چې کله هغه مجبوره کړی شي په زبردستۍ د هغې نکاح وتړلی شي، نو دا نکاح چې کوم دی دا به موقوف وي د ښځې په اجازت باندې. که چېرته هغې وي چې بس ټیک ده نو دا صحیح شو، او که هغې دا جایز نه کو، هغې اجازت ورنه کو، نو دا بیا فاسد عقد دی. بریده بن حصیب رضی الله عنه فرمایي وایي چې یو جنۍ نبی صلی الله علیه وسلم ته راغله او دا یې وویل چې زما پلار زه د خپل وراره له په نکاح باندې ورکړی یم، دې دپاره چې د هغه کمزوري چې ده په هغه باندې ختمه کړي په ما باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اختیار هغې ته ورکړو. نو هغې وی بس ټیک ده چې زما پلار څه کړلي هغه ما جایز کړم، زه سره موافقت ما وکړو، لیکن زما مقصد وایي دا چې ښځو ته دا پته ولګي چې دومره اختیار مطلب د پلارانو په دې باره کې نشته چې بغیر د اجازت د جنۍ نه هغه چاله دی ورکړي. ابن ماجه کې دا روایت راغلی دی او بعض علما چې کوم دي دا صحیح کړی دا حدیث، بلکې شیخ مقبل الوادعي هغه په شرط مسلم د تصحیح ویلی دی. خو په داسې حال کې چې هغه بیا اجازت ورنه کړي، ښځه مثلا دا نکاح جایز نه کړي او وایي زه پرې نه یم راضه، نو بیا به دا فاسد وي او دې باندې لازمه ده چې خاوند ته دا خبره وکړي چې ګوره زه به دې رضا نه یم، ستا په دې واده باندې چې تا زه درکړی یم، او هغه هم دا جایز نه دي چې دا په جماع باندې مجبوره کړي، او دې ته هم دا جایز نه دي چې هغه ځان ته پرېږدي تر څو پورې چې دا په دې نکاح باندې رضا نه ده، دا ولا جایز نه دي چې خاوند ځان ته پرېږدي.
سره د دین چې دا نکاح فاسد ده خو دومره ده چې دا حکم دا نه ثابتېږي مگر چې سړی طلاق ورکړي هغه ته مطلب ډایرکټ دسنه جدا کیږي بلکې هغه بوله طلاق ورکړي یا به عدالت چې کوم د محکمه دا فیصله کوي ولی ځکه چې د علماء اختلاف شته د بدین نکاح کې دا نکاح صحیح دی نو بس دې طرف ته تل اگر خبره صحیح نه ده خو بیا اختلاف خو پکې شته ده چې دا نکاح صحیح دی یو ډله د علماونو دې طرف ته تل چې دا نکاح جایز دی نو په دې وجه باندې په دې کې بیا دا معاملې چې دنو دا قاضي ته وړل پکاري شرعي قاضي چې کومې دي لپاره چې دا نکاح فسخ کېدو او د ختمېدو فیصله وکړي او کوم چې سعودي د فتوی کمیټې د اللجنه الدائمه ماغي دا خبره غي چې کړه د پوښ شوی دی چې کله یو جنې په زبردستۍ باندې چاله ورکړی شي د دې بس حکمي هغه جواب ورکړ کړ چې بدی نکاح باندې خوشاله نه او عدالت خپل فیصله وړي د دې لپاره چې دا نکاح یا برقرار وساتي یا ختم کړي شیخ ابن باز رحمه الله فرمایي چې نکاح فاسد ده د علماء د په دوه قولو کې د صحیح ترين قول مطابق لیکن د لپاره دا نه دی جایز چې بل چا سره نکاح وکړي دغه واده نه پس مگر دا چې غولنه د خاون ولنه طلاق ورکړي یا د حاکم د قاضي شرعي قاضي په واسطه سره چې د دې نکاح چې فسخ کړي شي د لپاره چې د اختلاف د علماو نه سره اوزي چې چا بګدا ویل چې د نکاح غنې سید چې دا غینه وکي اوزي نو علاوه دا بل خاون سره بیا واده کوي چې هغه ول طلاق ورکړي شیخ ابن عثیمین رحمه الله فرمایل د کله چې موږ دا وایو چې نکاح صحیح نه ده کله چې زبردستۍ جنې ورکړي شي نو بیا لازم ده چې دا فسخ کولای کیږي ځکه چې دا نکاح صحیح نه ده خو کدا فرض کو چرته دا خزه چې کم ده نو دا خو خاون سره یو ځای شوی ده او سړی خو خښوي هم ده یعنی کوم فرض کو چې دا نه وته داخله شو نو بیا سړی د دې خوښ او دی ویزه ټیک ته بس په رضا یم اگر کله اول اجازه نه وغوښته شوی نو دې کې سبب بیان نشته نکاح بیا صحیح وری چې دی اجازه ورکو کله چې دی اجازه ورکو دوباره نکاح تړل د به ضرورت دا پاتې نشو او دا اخیری خبره بګ دې کې دا چې کله خاون راولګي دو سره د دین چې دا په نکاح باندې رضا نه او هغه دا مجبور کړ په جما باندې دې ته زنا په معنی شرعي سره نه ویل کېږي ولی شوبه به دې راغل ده چې کوم نکاح د دې ګمانس کې تړل شي دا په یو شوبه ده دی بارک خود علماء په منځ کې اختلاف ته چې دا صحیح ده کنه لکه مخکې دا خبره موږ وکړه اگر که په سړی باندې دا حرام دي چې دا کار وکړي خو بیا مقصد دا چې دې ته زنا شرعي معنی سره نه ویل کېږي ابن عثیمین رحمه الله فرمای خاون له حلال نه دي چې دې دغه باندې دخول وکړي حالانکه باغې زبردستی شوی د پته ده وای ځکه به دا کار ده کې ځکه نکاح چې صحیح نه ده على كل حال خدا خزه باندې بده کې څه ګناه بیان نشته تر څو پور چې بده باندې زبردستی کړی شي او هغه ته دوه اختیارات دي یا د نکاح برقرار وساتي بده رضا شي یا بده سو کی او یا دا چې اعلان وکړي چې سره بده باندې رضا کېږم نه کوشش وکړي د دې نکاح د ختمولو لپاره د شرعي قاضي په طریقه باندې په هغه په ذریعہ باندې والله اعلم